الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د یوټیوب چینل د قصو بابا نه زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یم او تاسو له مې نن د ارتغرل د قصې یو بله حصه راوړې ده. په تېر قسط کې تاسو اورېدلي وو چې ارتغرل د یو صندوق د معلومولو دپاره کتلو دپاره لاړ کوم چې هغه له ابن العربي ورکړی. روشان او نورګلې ولېږل چې یاره تاسو قبیلې ته څه په چل ول اخوا دېخوا په څه طریقه لاړ شي ورننوځئ د قبیلې حالات معلوم کړئ. عبدالرحمن یې ولېږه چې یاره ته د نویان په سپایانو کې ورننوځه، دا ظاهره که چې ته د دې ځای نه باغي شوی او تللی او بس هغو سره شاملېږي چې ته د هغه ځای خبر موږ ته راوړې. او ارتغرل چې دی اصل کې د قبیلې نه قبیله بدر شوی او خپلې مور ویستلی په هغې باندې مور خفه هم وه، خو هغه وخت هغه موقع څه داسې جوړه شوې وه چې د دغې نه بغیر د هغې سره بله لار نه وه. نو اوسنۍ خبرې له به راځو چې کله روشان او نورګل د غار نه راووته او را روان شو، نو په دغه ځای کې د تیمور دوه سپیانو صفدر او کوچابش، دا کوچابش په اصل کې غدار خو چاته یې لا پته نه وه. دغه دواړه راغلي وو د تیمور سپیانو او راغلي په څه غرض وو چې تیمور رالېږلي وو چې یاره تاسو دا نورګل او روشان په څه طریقه وګورئ او راونیسئ ګرفتار یې کړئ رایې ولې. دوی راغلي خو په نورګل دلي پسې وو، خو په دغه ځای کې دوی چې کوم دی نو د منګولو په لاس ورغلي وو. د منګولو په لاس ورغلي وو، نږدې ده چې دوی دواړه خراب کړي وي، خو په دغه ځای کې پسې نورګل او روشان ورسېده. چې دوی پسې ورسېده نو بس دوی ورسره امداد وکړو. کوم منګول چې راغلی نو سید یې وځغلولو، سید ته په هغه ځای کوتره کړه، نو دې ته بچ کړه. دا صفدر چې دی د دې نورګل او د دې روشن د دوی ډېره شکریا ادا کړه، وایي چې یاره تاسو خو زموږ زندګي بچ کړه، تاسو په موږ غټ احسان وکړو او موږ خو وایي چې تاسو غداران یې او تاسو ښه نه یې او تاسو خو یاره سره غټې نیکي وکړه. کوچابش ورته بیا داسې په دغه کې وایي چې تاسو دلته څه کوئ؟ د نورګل او تاسې په ګپ کې وي چې مړه مونږ خو راغلي به دې ځنګل کې ګرځېدو چې داسې یو دوه کسه وګورو چې یاره د منګولو نه یې خلاص کړو. څلوړو د خندان اشنا شو. په دې کې د دې صفدر دلې یو درېیم ملګری چې کوم دی نو د بل طرف نه راغی ورسره تاجر افراسیاب. هغه چې راغی دوی نه تپوس وکړه لکه څه چل شوی او څه مسله وه. بس دوی ورته ټوله قصه وکړه چې یاره دغسې آفت په موږ راغلی خو ښه ده چې دا دوه کسان راغله موږ یې بچ کړو. بس صفدر بیا دې دواړو ته وایي چې هلکه داسې کار چې تاسو خو په تاسو خو هسې نوم لګېدلی الزام د باندې جوړ شوی دی، هسې د باندې دغه شوی دی، نوم د پورې جوړ شوی دی د غدارۍ، او داسې کار کوو چې تاسو خو صحیح خلک یې او ځئ چې ځو. نو دا خو نورګل او روشن هسې هم غوښته چې یاره مونږ دې قبیلې ته په څه طریقه لاړ شو. قبیلې ته چې راغله چې څنګه راننوتو نو تیمور ورته ویې هلکه وي غداران وي تاسو راوسته. تیمور او ګلدارو ولاړو. صفدر ورته وایي چې جي موږ راوسته خو دا په اصل کې غداران نه دي. وي ته څنګه وایې؟ وایي چې یاره دغسې موږ منګولو راګیر کړو او دوی ته موږ خلاص کړو. ګلدارو ورته بیا وایي چې یاره تا خبره سړي نه منې، تا ته ما ویلي نه وو، تا ته ما ویلي نه وو چې دا زموږ ډېر وفادار او ډېر نږدې خلک دي، دوی چرې هم غداري نشي کولی. خیر هغه خبره خو په ځای پاتې شو، په تیمور خو په خبرې اثر نه کوو. افراسیاب راغلی او تاجر، نو د هغه دپاره چې کوم دی نو مشران راټول شو د سردار خیمې ته. هغه لاړ او ګلدارو سر لاړ، دا ټول چې کوم دی نو تاجر سره جرګه سوال جواب خبرې اترې شروع کړې. بل طرف ته ارتغرل چې کوم دی نو په هغه صندوق پسې روان شو، کوم صندوق چې کوم دی نو هغه ښخ کړی د خپل پلار د قبر خواته. ابن العربي دله د امانت پته ورکړه. دی په هغه صندوق پسې لاړ او ولې خپل پلار قبر ته دوا وکړه، بیا یې هغه صندوق د هغه ځمکې نه راویست، هلته یې ښخ کړی. خو چې څنګه یې کولاوهه نو په دې کې د ابن العربي غږ ولګېد. چې غږ ولګېد بس د شاته وکتې چې وکاته نو بس سړی را روان دی. ته پاڅېد، ها حیران شوې تاسو دلته؟ هغه وی زه به انشاءالله چې ستا دغې نو ستا په شان د بهادر سړي دپاره زه په هر ځای کې یم. ارتغرل ورته در غاړې وته، سلام کلام وشو، وخت اخوا دېخوا هر څه معلوم شو.
بیا ورته ارتغرل فریاد شروع کړ چې یاره بس په مشکلو حالاتو کې راګیر نو ابن العربي ورته وی چې خدای په خپلو بندګانو باندې په خپلو نیکو بندګانو باندې ازمایش راولي او امید دی چې ته په دې ازمایش کې به پاس شي او انشاءالله چې پاس کېږي به ته په ما پسې راځه ارتغرل پتان پسې روان یو بل ځای ته لاړل نو څه ګوري چې یاره سپین ږیري مشران ناست دي ډېر ښه مشران دي ګیر چاپېره داسې ګول دایره یې جوړه کړې ده او تلاوت کوي لګیا دي ذکر کوي دا ابن العربي ولګېد دا ارتغرل د ځان سره بوته و هلته یې کېنو هغو ته وي چې یاره دا هغه بهادر دی هغه دغه دی چې دا د اسلام دپاره او د دین دپاره او د خپلو خلکو دپاره لګیا دی او تاسو ده ته دوا وکړئ هغه ټول پاسې د ارتغرل ته دوا وکړي بیا دا ابن العربي ولګي دغه صندوق ولاړ کړو په دې صندوق کې یو کمیس شانتي نو هغه دې ارتغرل ته واچې او دې ارتغرل ته وایي چې ته به د دې کمیس ډېر غټ خیال ساتي یو خو به دا خیال ساتي چې دا څوک وویني په دې له پاسه نور خپل کپړې خپل چې ستا څه لباس دی هغه پرې واچوه او بس دا به پټ ساتي بس دا ستا سره یو امانت دی یو راز دی د دې به ته خیال ساتي دا ډېر د کمال څیز دی او دا ډېر د راز څیز دی دا به نه به یې چاته ښې او نه به یې بېدرکه کوې نه به یې وباسي او بیا ارتغرل ته دوا وکړو بیا د ارتغرل سره واپس راغی سرای ته ورسره راغی ارتغرل خاموش و ابن العربي پې پوه شوي ولې بچیا ولې خفه یې زړه دې زما په خیال چې ډېر ټوټې ټوټې دی نو ارتغرل ورته بیا ټولو ګیلې فریادونه شروع کړه چې یاره دا شان مشکلات دي دا شان مشکلات دي دا شان دي نو ابن العربي ورته بیا ووایي چې یاره مشکلات اکثر د بهر نه یوازې نه دي اکثر د دننه نه هم ارتغرل ورته وایي چې یو زیاتره زه د دننه نه وجې پریشان یم چې زموږ په خپل خلک چې کوم دی په قبیلو کې په هغو کې نقصان دی په هغو کې ورانه زیاتره مسله موږ د هغې نه جوړېږي نو ابن العربي ورته بیا دوا وکړه چې ځه تا ته د الله روغه لار برابر کړي چې په کومه لار کې ستا خیر په کوم لار کې ستا امان وي په هغه لار دې تا روان کړي ارتغرل بیا د هغه نه را رخصت شي دې خوا په قبیله کې سردار خوشنود ته هم پته لګېدلي چې یاره د ارتغرل کسان خو هسې موږ بار کړي وچ په وچه دم زیاتی کړو بدو کړو دا دې هلک ښه نه وکړي نو دی په خپله خبره خفه و بل طرف ته د راغی نو د حیمه خاتون نه معافي وغوښتې ویې چې یاره موږ غلطي شوې ده موږ بد کړي دي بیا یې هغې ته وایي چې یاره زموږ دا دوه قبیلې که یاره فرض که موږ ووایو چې یاره دا په ځای پاتې شي او د زموږ د اتحاد او اتفاق نور هم مضبوط شي نو زه دا غواړم چې یاره ستاسو د جینۍ چې دا روشني یعنې کومه چې د شهناز خاتون خور وه کشره دا زه د خپل زوی دپاره غواړم نو حیمه چې ده نو هغې وایي چې یاره زه ټیک ده زه به مشوره وکړم د جینۍ نه به هم تپوس وکړم د دې د خور نه او مشره د نور کسانو سره به سلا وکړم دا به زه بیا خبر کړم بل طرف ته مهردین کم چې د عالیه خاتون ورور د هغه لور چې نوم یې ګونچاګل و هغه را روانه وه د قونیا نه په کاروان سرایي کې وه هغې ځای پورې راغلې وه او بیا سوال جواب کړی و چې یاره په دې پسې دې څوک راشي ولې چې حالات خراب وو ځای په ځای منګول و ماحول خراب و خطره وه نو عالیه خاتون خپل دې مېرني زوی ته وایي چې یاره ته په هغه پسې لاړ شم هغه وایي چې زه بلکل زه پسې لاړ شم ته د هغې فکر مه کوه په کاروان سرای کې یعنې په هوټل کې چې کوم دی د مهردین لور ګونچاګل هم وه خو په دغه ځای کې بل یو کمالي سړی کوم چې دی عتاب ارتکوش کوم چې د سلطان علاالدین د طرفه راغلی او په دې علاقو د جاسوسۍ د معلوماتو راټولولو لپاره دی راغلی نو دی په دې سرای کې ناست و مکتب یې لیکه خط یې لیکه نو دا ګونچاګل د مهردین دا لور پسې راغله دی ورته وایي چې یاره تاسو دلته څه کوئ ده ورته وایي چې یاره بس زما ضروري کار دی زه په هغې پسې راغلی یم بیا ورته دې وایي چې یاره څنګه چل دی سلطان علاالدین څه خیال دی په دې باره کې ده ورته وایي چې یاره زه په دې غټو معاملو نه یم پوه او زه خو دلته راغلم زما خو څه واړه واړه کارونه په هغې پسې راغلی وم هغه مې راټولول هغه مې کول د دې یو بل تعارف وشو دی ورته وایي چې زه د پلانکي
سړي لورې مو اخوا دېخوا تعارف شو. په دې کې ناګهانه حمله وشو. څه ګوري چې یاره حمزه او عبدالرحمن دی یو څو منګولو سره دي راغلو په سرای باندې حمله وکړه او دا ګونچه ګل هم راونیوه او دا اتاب ارتکوش هم ګیر کړ. چې دا یې ګیر کړ نو دې ارتکوش ته وایي چې فوراً چې ستا سره چې کوم څه معلومات څه چې دي نو هغه راوباسه او روانې کړه. دی ورته وایي دا ته څه وې ته یې څوک؟ دوی دا خبرې کولې چې په دې کې ناګهانه شور شو. څه ګوري چې تیمور راورسېد سپایانو سره دي او چې څنګه راغی نو بس د دوی سره ونښته. عبدالرحمن د ارتکوش په مرۍ باندې چاړه ایښی و. یو کس چې کوم دی نو هغه جینۍ ګیره کړې وه ګونچه ګل او نور منګول چې کوم دی جنګېده او تیمور چې کوم دی په حمزه باندې ورغی. د دې وهل کېده نو آخر کې دا تیمور په دې حمزه زورور شو. چې زورور شو نو دې تیمور په سترګو کې دې عبدالرحمن ته او دې نور کسانو ته اشاره وکړه چې خپې سپکوئ او په خپل هم چې کوم دی نو خپل اس ته یې ځان ورسو. دغه ځای نه وتښتېد. چې وتښتېده دې ګونچه ګل چې خپل یعنې د دې د ترور دی دی چې ولید نو ورته ډېره خوشحاله شوې ښه ده وروره چې ته رالې او ته خو که ته نه وې راغلی نو زموږ حالات خراب. دا تاب ارتکوش سره هم د دې ملاقات وشو. هغه سره هم د هغه خو تیمور پیژنده هغه سره خو دغه وشو دا سلام کلام په خیر راغلی او دغه وشو. تاب ارتکوش چې دی نو د دوی غټه شکریا ادا کړه چې یاره تاسو خو ما غټ احسان وکړو. بیا یې د ځان سره دواړه را روان کړه. چې کله قبیلې ته راورسېده نو قبیلې ته راننوته. دې تیمور ورته وایي چې یاره راځه چې زما پلار له دې بوځم چې د هغه سره میلاو شي. نو دې ارتکوش ورته وایي چې نه زه به لاول د حایمه خاتون سره میلاو شم نو بیا هلته درځم. دا خبره به د تیمور په دې اړه ښه ونه لګېدې چې یاره دا خو په کار و چې زما پلار له لاول راغلی زموږ خیمې له لاول راغلی او دا یعنې زموږ په قبیله باندې قایي قبیلې له ده نسبت ورکړو چې هغه ښه ده اول دغه یې هغې له ورکړو. خو بس ده ځان غلی کړو چې ځه ستا خو ښه ده لاړ شه هغې له لاړ شه. بس ده ګونچه ګل یې راوسته. هغه د خوشنود سره میلاو شوه سلام کلام وشو. بیا د خپل ترور سره میلاو شوه ډېره خوشحاله وه خبرې اترې. بیا ورته تیمور دا تاب ارتکوش وي نو پلار یې حیران شو چې ښه هغه په کوم ځای کې تیمور ورته وایي چې بس هغه هم د ځان سره راوسته که نه هغه هم ما د منګولو نه بچ وایي چې کوم ځای ده څه شو وایي چې یاره هغه خو هغه ته قیصه وکړه چې هلته لاړ د منګولو نه ما بچ کړ احسان پې ما وکړو هلته لاړ. خیر دیو ځان په دغه خبره غلی کړو چې زه پرېږدوه هر څه چې وشو. بل طرف ته علیه خاتون ولګېده دا خپله ورېره چې کوم دی نو دا یې د ځان سره د خیمې دننه طرف ته بوتله کومه چې د پردې ځای او د دوی خپل ځای هلته کېناسته خبرې اترې کولې تپوسونه یو شی بل شي. بیا ورته دې علیه خاتون داسې په شاطر انداز کې وي چې یاره تاله خو مې هلک کتلی د هغه ورته خندانه شنه شوې ترور دا ته څه وې بیا او که نه ګپ ته سره نه لګوو داسې ځای مې دله برابر کړی دی چې دغه ځای ته ورغلی نو ټول د سردارۍ او د قبیلې دغه دې په لاس راټوله هغه ورته حیرانه شو دا څنګه خبره ده وایي چې د سلیمان شاه د مشر زوی ګلدارو دغه مې دله سې کړی دی او دغې ته ګوره ځان برابر. نو دغه علیه خاتون ورسره د دې دا کمرور مهردین کوم چې په دې قصه کې مخکې را روان دی او ورسره یې دغه لور ګونچه ګل دا چې کوم دی غټ لالچیانو او د تاخه او د مشرۍ لالچ د دیو په اړه کې و. دیو نه د خپلو سره کار و نه د کشرانو نه د مشرانو سره کار خو د دیو دا لالچ لري چې په څه طریقه موږ ته دا باچایي یا مشري دا میلاو شي. هغه که د یوې قبیلې مشري او هغه که جنګ وشي او د هغې نه بعد یو ملک میلاوي کړي چې دغه ملک باچایي خو چې دا موږ ته میلاو شي دا په دغه لالچ کې دوی په دغه لالچ کې دغه ګونچه ګل نوم انجینۍ هم راچولی نو هغې هم سترګو چمک ووو چې دا خو صحیح خبره ده. بل طرف ته چې کله عبدالرحمن او حمزه واپس لاړه کسان ټول لاړه نو هیان ورته وایي چې څنګه چله تاسو ارتکوش څه شو بله ګونچه ګل څه شوه
تاسو خو ما د هغې لپاره لیږلي وئ. نو بس دوی ورته وایي چې یار هغه خو زمونږ نه دغه شان چلو شو، جنګ وشو، لاړه، زموږ په لاس رانغلل. بس دې نویان چې خنجر راواغسته د دې عبدالرحمن پر یې مری کېښود چې یاره تاسو خو د هېڅ کار نه یې، تاسو خو د ټک نه یې، او زما خو په ظلم بېکاره سړی نه لګي. د عبدالرحمن داسې یو سیکنډ بوله خو غلی، خو بیا د هغه لاس ونیو، داسې اخ یې ګزار کړو، هغه ته وایي چې لاول به داسې کار وکړي چې د خپل جاسوسان به برابر کړي، خپل مخبران به برابر کړي، بیا به موږ ته خبره کوي. نویان داسې حیران شي چې یار دا د څنګه چل وکړو، چې دا ته څه وی؟ وی ده ورته بیا وایي چې یاره ستاسو مخبرانو څنګه خبره کړه؟ ستاسو مخبران وایي چې هلته نه سپایان شته، نه بل څوک شته، نه بل څوک شته، موږ د ځان سره دونه څوک بونتله، دغسې موږ په سر یې ورلو. او موږ چې څنګه ورلو، موږ خپل کاروایي کړو، په 15 منټه کې چې کوم دی نو تیمور سره د خپله لښکره راورسېد. دا سره مخبرانه خبرو دا دغه عبدالرحمن ځان ډېر غوسه کړی او ډېر په دغه کې کړی چې یاره دا غلطي ستا وه. دا خبره چې نویان واورېده نو بس نویان ته پته ولګي چې دا خو دغه مسله وه. تونګو ته هم هلته ولاړ و، هغه هم پریشانه و چې یاره دا خو واقعي چې زموږ د لاسه دا غلطي شوې ده. بس دې خپله خپلوزین ته لاړم. ارتغرل خپل غار ته راغی. واپس نو ملګري ټول هلته ناست وو، روشان او با نورګل دغه هم راغلي وو، غني هم وو. ده ته بیا معلومات وکړل چې یاره څنګه چلو څنګه چلو. نو هغو ته بیا ټوله قصه وکړه چې یاره دغه شان چل دی. نو دوی ورته ویل چې یاره د غدار څنګه چل دی، څه پته ولګېده که ونه لګېده؟ دوی ورته ویل چې یاره جي زموږ خو په کوجابش باندې شک و، خو هغه خو مونږ په خپله چې کوم دی نو د منګولو نه بچ کړه. بیا یې ترې قبیلې معلومات وکړو، حال احوال تپوس وکړو. د هغوی چې یاره مور دې هم ډېر یادی و، حلیمه چې کوم دی نو هغه دې په مخه تپوس کوي چې یاره دی څنګه دی څنګه دی په کوم ځای کې دی، دغه تپوسونه کوي په مخه. بل خوا ارتکوش د حلیمه خاتون خواله چې لاړ نو هغې ته سلام کلام وکړو. بیا د هغې سره مخې ته ناست وو چې یاره زه سلطان علاالدین د طرفه خصوصي تا له راغلی یم، ستا سره چې کوم زیاتی وشو، ستا چې کوم نقصان وشو په دې جنګ کې، ستا خاوند هم مړ شو، ستاسو په قبیلې منګولو حمله وکړه، په هغې کې ستاسو نور هم ډېر جاني او مالي نقصان وشو. نو په هغې باندې موږ ډېر سخت خفه یو، ډېر سخت افسوس به موږ کوو او موږ ستاسو په غم کې برابر شریک یو. خو دغه هر څه چې وشو، خو د دغې باوجود ستاسو نه یو څو غلطیانې هم شوي دي. حلیمه خاتون حیرانه شوې چې اخر زموږ نه څرنګه غلطیانې شوي دي. چې ده ورته وایي چې ارتغرل چې تاسو د قبیلې نه بهر کړو نو پوهه دا شي چې تاسو منظره د ځنګله لرې کړه او ښکاریانو ته سپو ته تاسو وایي چې بس راځئ دې ځنګل ته، تاسو دا چل کړی دی. حلیمه خاتون ورته بیا وایي چې یاره دغه زما مجبوري وه، حالات داسې جوړ شوي دې سره څه نه کېږي. ارتکوش ورته بیا وایي چې یاره سلطان علاالدین چې کوم دی نو هغه په ارتغرل باندې ډېر مین دی، د هغه په بهادرۍ باندې ډېر مین دی، د هغه په جوش او د هغه په جذبه باندې ډېر مین دی. او د ارتغرل سره که څه بد کېږي یا که زیاتی یا که هر څه ورسره کېږي نو ګورئ هغه به په دې خبره خفه کېږي لکه د هغه خفګان ته تاسو ځان جوړوئ، د سلطان خفګان ته تاسو ځان جوړوئ، دا تاسو ښه نه کوئ. په دې کې خوشنود ته چې دا پته لګېدل و چې یاره ارتکوش راغلی هلته تللی نو بس هغه هم راورسېد. په اصل کې د دې خوشنود پړه کې دونه ګونډی نه و، خو دا زوی خوښ او ورسره چې کوم دا ښځی و کوم دا اوښی و د ښځې د ورور دغه حرامیان و. دی راغی سلام کلام وشو، د هغه سره میلاو شو، هغه ورته تپوسونه مپوسونه شو. ارتکوش بیا د خوشنود ته هم ووایي چې یاره ستاسو نه ډېره غټه غلطي شوې ده، سلطان علاالدین چې کوم دی نه په دې خبره خفه دی، ستاسو نه خوشحاله نه دی. یو چې زموږ نه څه غلطي شوې ده؟ وایي چې ستاسو چې د ارتغرل سره کوم سلوک دی او کومه خبره روانه ده نو لکه دا ګوره د هغه نه ده خوښه. نو او دا یې ورته ووایي چې یاره ارتغرل چې تاسو ته کومه قیصه کوله چې یاره په نویان یا په منګولو باندې حمله کوو ځان ترې خلاصوو نو ولې تاسو دغه خبره غلطه ښکارېده؟ دغه خبره بالکل ټیک وه. او دا نویان چې کوم دی نو تاسو څه خیال دی چې دا جمع به تاسو داسې په دمه او قلارې په خپلو خیمو کې تېر کړئ، خپل څاروي به وساتئ یا به خپل تجارت وکړئ او قلار د مزې به ژوند تېر کړئ او قلار د مزې به دا منګول چې کوم دی نو تاسو له داسې د ژمي نه بعد په ښه موسم کې راشي. مګر دا خبره مې واوره چې
دا جمع چې کوم دی نو دا به تاسو داسې کي چې خولې له به تاسو راولي او چې کله د باندې لاس بر شو نو تاسو به تماشه وکړئ. تیمور دغلته ولاړ ده چې دا خبره یې اورېدې خو په ده نه ځای دي چې یاره د ارتغرل خو په هغه باندې نوم بد لګېده. اوس د هغه دا خبره واورېده چې یاره د ارتغرل باز چې په د سلطان علاالدین په دربار کې هم کېږو د هغه یې دونه قدر د هغه کوي اوس یې دونه د خفګان اظهار کړی. خیر خوشنود په خپله خیمه کې بیا ولاړو ناست و زوی ورسره او دا ښځه ورسره وه. خوشنود په څه ژور سوچ کې تللی و دې ښځې هم ویل چې ښه د ارتغرل نوم اوس د سلطان علاالدین دربار ته هم رسېدلی. خوشنود ورته ویل چې او خامخا به رسي. کله چې ارتغرل په حلب کې جنګېده او خپل سپایان خپل ځوانان یې جنګول خپل ځان یې په خطره کې اچولی و د صلیبیانو خلاف جنګېده قلاګانې فتح کولې. تاسو په هغه ټایم کې څه چل کوو او موږ څه چل کوو خپل څاروي قلارې د مزې سره ول خپل تجارت کوو خپل سامان واخوا دېخوا کوو په دې چل خو کار نه کېږي. خیر تیمور باندې هم دا خبره نه ځایده و او دا لالچې مور چې کوم دی نو دغه هم په سوچ کې وه. په بل ور چې کوم دی نو خوشنود سره د خپلې کورمې چې کوم دی لاړ د حیمه خاتون خیمې ته هلته خوراک روټۍ موټۍ وشو نو بیا د رشتې باز پکې وشو. نو حیمه خاتون چې کوم دی د شهناز نه تپوس کړی و خو هغې ورته انکار کړی هغې وایي چې دا هر څه د عالیه خاتون چې کومه ده دې سازش دی د دې جال دی او داسې مه کوئ. خو حیمه خاتون چونکې مشره وه د فیصلې حق د هغې سره نو هغې د هغې خبره ونه منوله. هغې دا خبره وکړه چې یاره نه دا خبره ستا غلطه ده دا زموږ د دوو قبیلو د اتفاق او د اتحاد سوال دی نو دا رشته به کوو. نو د دغې د وجې شهناز چې کومه وه نو هغه په دغه جمع کې په دغه ګڼه کې شریکه شوې هم نه وه د خفګان د لاسه. هغه ډېره د دې خپلې کورمۍ په غم کې وه او ډېرې د خپلو کسانو غم کو د دوی په فکر کې وه. خو لاول چې د کومې غلطیانې شوې دا غلطیان د لاسه په هغې به داسې خاص چا فکر نه کو. نو د روشني او د تیمور رشته وشوه منظوره شوه دغلته. بل خوا ارتکوش دهلي د امیر ته ویلي وو چې یاره ته داسې کار وکړه چې ارتغرل ته په طریقه پیغام ورسوه هغه ته هر څوک چې کیدای شي هلته هغه پسې ولېږه هغه ته ووایه چې یاره دی راسره میلاوېده غواړي. نو دهلي د امیر د عارف صاحب په ذریعه ارتغرل ته دا خبر ورسو چې یاره ارتکوش د هغه سره میلاویږي. ارتغرل حیران شو چې یاره په کوم ځای کې دی بیا وایي چې یاره هغه خیمې ته راغلی قبیلې ته راغلی نو داسې په سرایه کې و نو په هغې ځای کې حمزه عبدالرحمن د هغه د اغوا کوشش کړی خو ناکامه شو په قبیله کې دي. په دې خبره ارتغرل ډېر خوشحاله شو چې یاره دا خو غټ کار شو او د دې مطلب دا دی چې عبدالرحمن چې کوم دی نو هغه د نویان په پوج کې په کامیابۍ سره ننوتی دی د هغو سره شامل شوی دی او دغه به زموږ کار کوي. خیر په کم ټایم کې چې د روشني او د تیمور د رشتې خبره اتره کېده دغه خبره کېده په دغه ټایم کې اتاب ارتکوش چې کوم دی په خپله خیمه کې ناست و کوم چې د میلمنو خیمه و د ډیوې رڼا ته ولې چې شپه وه څه مکتوب څه خط یې لیکه خط یې ولیکه بیا یې هغه رابند کړه محفوظ یې کړه بیا یې خپل یو سپایي له ورکړو چې د سره چې کوم سپایان راغلي هغه سپایي له یې ورکړو چې یاره دا به سلطان علاالدین ته ورسه. بیا راووته په دې خیمو په دې منځ کې په دې قبیله کې ګرځېده نو بیا دې سپایانو ته وایي چې هلکه داسې کار دی چې دا خو د دوو قبیلو چې کوم ده دوستانه ماحول دی ښکلی ځای دی ښه مزېدار او دلته څه خطره نشي هېڅ یاره نشي او تاسو داسې کار دی داسې لږ چکر لګومه او تاسو به په ما پسې نه راځئ هېڅ خطره نشته الله به خیر کړي تاسو به په ما پسې نه راځئ. روان شو چې دی روان شو نو د ده خو دا خیال چې یاره ما پسې به څوک نه وي راپسې خو دغه غدار کوجابه چې دی نو دا پسې په دغه ځای کې هم ورپسې یو پټ ارتکوش چې ارتغرل ته په پیغام کې کوم ځای ښودلی و هغه ځای ته یې ځان ورسو نو ارتغرل راغلی
خو په یو ځای کې پټ ولاړو. د هرته کوچ چې څنګه هلته ورسېد نو ګیر چاپېره خوا بل خوا یې کاته. د هرته غرل چې ولید یار چې څوک نشته غلی غوندې کې د جاخو نه راووته او ده ته یې ویې وروره د ما په خیال چې که څه د ما په شان سړی ګورې. هرته کوچ یې ورته وکتله خندان یې شوین شو ترغاړې ورته ویاو ستا په شان په سړي پسې خو زه په هر ځای کې ګرځم چې داسې بهادر یې داسې قیمتي سړی. سلام کلام وشو اخو دې خو هرته غرلو ته بیا وایي چې ښه د قونیا د خبر نه مې خبر کړه چې د قونیا څه حالت دی څه قصه ده. هرته کوچ ورته بیا وایي چې یاره سلطان علاالدین چې کوم دی د ژمي د بعد به پوځ جمع کوي په منګول به حمله کوي ستاسو خواله به راځي تر هغې پورې چې کوم دی نو تاسو به ځان راټینګوئ. نو هرته غرلو ته بیا وایي چې یاره زه په نویان باندې حمله کوم منګول حمله کوم زه داسې قلارې د مزې د کېناستو نه مې خیر دی که زه د قبیلې نه رستی شوی یم خو زما نه خپل فرض نه دی هېر شوی ما ته خپل فرض یاد دی. نو د هرته کوچ ورته وایي چې یاره ستا سره کسان څونه نو د هرته غرلو ته وایي چې تاریخ ګواه دی چې لږو کسانو چې کوم دی نو همیش په ډېرو کسانو خاورې خورول دي او مو خیر دی موږ کسان لږ یو خو بابر هم را روان دی چې هغه موږ له راشو نو انشاءالله چې زموږ دا وړوکی او نک ټولګی چې دی دا به خدای پاک ښه مضبوط کړي. بیا ورته دې هرته کوچ چې زه ښه ده الله دې ستا مل شي ستا سر دې د خدای امداد مل شي. وایي چې یاره تاله ما یو بله ډېره اهمه او ډېره دلچسپه خبره راوړې ده. وایي چې څنګه خبره؟ وایي چې د اوکتای خان کوم چې د منګولیانو سربراه دی کوم چې مشر دی د هغه طرف ته زموږ یو جاسوس دی چې ډېر وخت نه د هغه خبر موږ له وړي راوړي وو موږ د هغه په خبر باندې چې کوم دی کار کوو لږ او ډېر په کامیابۍ سره. نو دې هرته غرلو ته وایي چې آیا د دې خبر زما سره څه تعلق دی؟ وایي چې ستا سره یې تعلق دا دی چې هغه جاسوس چې کوم دی هغه سارم یعنې ستا ورور دی. هرته غرل د حیران شسم خوشحال هم شو چې ښه بیا خوشحاله شو بیا وایي چې یاره زه شکر دی او زما په اړه کې خو هم د همیش نه دا خبره وه چې یاره زما ورور چې کوم دی چې زما ورور نو هغه چېرته هم د خپل قام سره د خپل دین سره د خپل دغه سره غداري نشي کولی او په دا خو ډېره د خوشحالۍ خبره ده دا خبره که زما مور ویل د خوا خو ځاله به د خاندان اشنا پرته بیا ته ده وایي چې یاره هرته کوچ ورته بیا وایي چې یاره زما سره څه ضروري دستاویزات دي څه ضروري معلومات دي را سره او ته به داسې کار وکړې چې دوباره چې کوم دی نو زما سره به میلاویږي او پلانکي یو ځای کې پلانکی غر چې دی نو د هغې خوا ته به ځم ته به هغې له راشي زه چې کله تلم هرته غرلو ته وایي چې ټیک ده. عارف صاحب چې کوم دی نو دیو بس د دغه ځای نه یو بل نه رخصت شو واپس روان شو. عارف صاحب چې کوم دی کوم چې د دودرګاه قبیلې طبیب و ډېر کمالي سړی و هغه لرې چې کوم دی نو د دوی د حفاظت دپاره د دوی د نندارې دپاره ولاړ کله چې دوی دواړه رخصت شو نو هغه خپلې خیمې ته راغی او چې څنګه خیمې ته راغی نو یو خط یې راواغسته خط یې لیکه په خط کې دا ولیکل چې د سلطنتونو جوړولو او روانولو والا په تاسو باندې د عارف سلام او دلته د قبیلې حالات ډېر خراب دي او ماحول ګډوډ دی خو هرته غرل چې کوم دی هرته غرل ته پته لګېدل چې دا غرور سارم ژوندی دی او هرته غرل فی الحال په ډېرو مشکلاتو کې د خو قیمت یې نه دی بېلل او دا خط یې رابند چې څنګه یې دا خط رابند که په دغه ځای کې هرته غرل راننوت په دې خیمه باندې زه حیران شو پاسېده پسې سلام کلام شو یو بل سره میلاو شو. د عارف صاحب شکریه ادا کړه بیا د دهلي ضمیر سره او چونکې په دغه ځای کې روشان او نورګل چې کوم دی نو هغه هم په کامیابۍ سره د کوچابه شو دغه د صفدر د بچ کولو د وجې چې کوم دی نو په قبیله کې ننوتي وو دی د هغو سره هم میلاو شو هغو ته یې څه ضروري هدایت وکړو بیا د هغو نه واپس راغی. کوچابه د افراسیاب تاجر په ذریعه چې کوم دی نو ټول معلومات نویان ته ولېږل نویان به د غوسې نه سور کېده او سپین کېده سور کېده او سپین کېده چې ښه دا دونه د اوسه چې زموږ دا نقصان کېده او ورانې کېده دا سارم د لاسه کېده او دی به زه ژوندی پرېنهده او زه به دا چل وکړم او زه به دا چل وکړم د باچون مې خپل باچو سره لګیا او خپل کوم دی چې د سپایو قابل اعتماد نو بیا باچو ته وایي چې شابه فورا مکتوب لیکو هغه ته یې روانه وه
او باچو د دې خبرې نه پریشان و چې یاره دا خو د اوکتای خان سره دی چې کوم دی نو دا سارې ما ورسره لګولی ما ورسره دغه کړی زما په وینا هغه ډېره ځان سره لګولو ده زه سره دا چلو په دې خبره غوسه م او ډېر قهر وکړي او بل طرف ته ورته دا خبر میلاو شوی چې اتا بیا ارتکوش چې کوم دی نو واپس تلو والا دی د کوچابش خنزیر ورته دغه ټول معلومات ورکړي چې په پلانکي ځای کې د دې ملاقات کېږي نو د خپل کسان برابر کړه وي چاره فورا چې کوم دی نو حملې ته ځان جوړ کړه تیار کړي ارتکوش چې کله واپس تله نو آخري ملاقات د خوشنود سره میلاو شو د هغه سره ملاقات وکړو عالیه خاتون ورته وی چې دا الله دې ستا عمل شو الله دې تا په خیر خیریت ورسوي دې ارتکوش دې عالیه خاتون ته وکاته او داسې د ځان سره موسکی شو او وی چې یاره زه حیران یم چې په دې بعضې ځای کې څه عجیبه خلک وي چې کوم د نوم او د تخت و تاج او د دې لالچ کوي دا خبره چې د عالیه خاتون واورېدل نو د دې رنګ زیړ شو دې ورته ویلې ستا څه مطلب دی د دې خبرې د ارتکوش ورته وایي چې زه ستا هم ډېره ښه پېژنم ډېر ښه پېژنم او ستا ورور هم ډېر ښه پېژنم کوم چې د سعدالدین کوپک خپې څټي د هغه چاپلوسي کوي مهردین زه هغه هم ډېر ښه پېژنم خو دا خبره یاده لره چې ګورئ لالچ ښه شی نه دی او دا لالچ چې تاسو کوئ نو لکه دا به تاسو له ښه نه شي تیمور بیا څه سختې خبرې دې ارتکوش ته وکړي نو دې ارتکوش د ځان سره موسکی شو دې پلار ته یې ولوي دې خوشنود ته یې ولوي چې ته ګوره زما په دې خبر ځان پوه کړه دا کومې خبرې چې اوس ما دلته وکړې او دا زه چې کومې خبرې کوم نو ګوره دغه زهر ستا په دې زو کې ډک شوي دي هغه دته پاس شوي دي او د دغه ځای نه را روان شو کله چې دا ارتکوش خپل مقرر ځای ته ورسېد کوم ځای کې چې به دی د ارتغرل سره میلاوېده نو ارتغرل لا نه و راغلی په دې کې ناګهان عبدالرحمن او حمزه دلې حمله وکړه چې حمله یې وکړه سلجوق سپایانو د سره د هغو سره ونخاته تونګوت ورسره نو دا ارتکوش چې کوم دی د سره خو ډېر ضروري اهم دستاویزات او معلومات ورسره دی د دغه ځای نه وتښتېد چې وتښتېد منډې په یو ځای کې یو داسې شان کاڼي یا کمر یا څه ځای ورته میلاو شو چې په هغه ځای کې دغه دستاویز او معلومات پټ کړه او بیا په منډه شو نو دی چې څنګه په منډو شوی نو دغه ځای نه پسې حمزه عبدالرحمن پسې هم ور په منډو شو او د باقي سلجوق سپایانو سره چې کوم دی تونګوت او دغه منګول چې دی هغه ورسره نښتي او لګیا دا جنګ جوړ په دې کې ارتغرل راغی ارتغرل د تونګوت سره ونښت وهل کېده نو ډېر منګول یې پکې مړه کړه او دا تونګوت چې کوم دی دا پکې زخمي شو نو دی وتښتېد دغه ځای نه بل طرف ته حمزه او عبدالرحمن ارتکوش ګیر کړی هغه ګرفتار کړی ارتغرل دی خو حیران و هم خفه و چې یاره خپلو ملګرو ته یې وي چې یاره اخر سړی څه شو چېرته لاړ خیر خو دوی ته بیا پته ولګېده چې یاره ټیک چې په دوی باندې دونه حمله شوې ده نو هغه به ضرور چې کوم دی نویان کسان ووړی په سباله سردار خوشنود او حیمه خاتون او دا ګلدارو دا ټول په یو خیمه کې ناست وو څه جرګه څه خبره اترې یې کوله چې په دې کې ناګهانه مهردین راننوت دیو پسې پاڅېده دا خوشنود ورته وایي چې هلکه دا خو ډېر ناشنا کار کو داسې اچانک رالی او داسې په دغه رالی مهردین ورته وایي چې یاره بس داسې څه خبرې وشوې داسې چلونه وشو چې د هغې د وجې چې کوم دی نو زه ډېر ناګهانه او ډېر اچانک رالم دوی ورته وایي چې یاره اخر څه چل شوی دی څه مسله شوې ده نو هغه ورته وایي چې یاره زموږ قبیلې چې کوم دی زموږ د اوغوز قبیلې کوم دا ترک قبایل چې کوم زموږ دي نو دا د وخت نه موږ د خپلو روایتو دپاره جنګېدلي وو چرې زموږ نه غلط کار نه دی شوی بې روایت او بې دغه کار موږ نه دی کړی بې غیرته کار موږ نه دی کړی خو زموږ نه داسې یو کار شوی دی چې لکه په هغې زه پخپله سخت شرمنده یم دوی ورته وایي چې وروره ته څه خبره کول غواړې ته پاکه خبره ولنه کوې زموږ څه چل شوی دی څه غلطي شوې ده نو ده ورته بیا وایي چې یاره داسې دې ځای نه چې ارتکوش تلی نو
په هغه باندې داسې حمله شوې او د هغه چې کوم سلجوق سپایان هغه ټول وژلی شوي دي او ارتکوش چې کوم دی نو هغه غیب دی د هغه پته نه لګي. بیا هغه ووایي چې یاره دا به چا دا چل کړی ارتکوش خو دې ځره پرون خو ټیک ټاک برابر تللی اول به دا مخبري چا کړي او بل به دا کار چا کړی او دغه به د نویان سپایانو به دا چل کړی. هغه وایي چې نه دا د نویان سپایانو نه دی کړی دا چې کوم دی نو ارتغرل دا کار کړی. دا خبره چې وکړو نو په دې باندې د ارتغرل مور غوسه شوه. هغې ویې چې ستا جرأت څنګه وشو چې ته زما په زوی باندې داسې الزام لګې. د هغه وایي چې یاره زه الزام نه لګم دا چې کوم دی هلته آخري یو سپایي زخمي پاتې شوی بچ پاتې شوی دا هغه ټوله قصه سعدالدین کوپیک ته کړې ده او هغه چې کوم دی نو سعدالدین کوپیک زه رالېږل نو د دې ارتغرل په باره کې حکم رالېږلی وي چې څه شي حکم یې رالېږلی وي چې د هغه دا حکم رالېږلی چې ارتغرل یې قتل کړی شي هغه دې پانسۍ سزا وخېجولی شي. ټول حیران وي چې یار دا ناګهان دا اوښ په کومه ډډه سملا په دې کې سردار خوشنود هم د خپل خورۍ په دغه کې ودرېده چې نه ارتغرل چرې هم داسې کار نشي کولی د هغه زه د رګ رګ نه خبر یم هغه خو ډېر په سیده لار تلو والا سړی دی ډېر نیک او ډېر پرهیزګار او هغه به خپل سر په توره ووهي په خنجر به یې ووهه خو داسې کار به هغه چېرته ونه کړي او د قایي قبیلې که د تلوارو یا دغه شو یا څه دغه خبره کوي چې دا هلته څه موندلي دي نو دا خبره واوره چې د دې ځای نه 10-12 کسان د قایي قبیلې والا چې کوم دی نو هغه غداران شوي د نویان سره الریډي ملګري شوي. دې مهاردین چې کوم دی نو هسې اسویلی وکړو دوی وایي چې یاره زه هم دا یم چې دا خبره دې دروغه شي دا خبره دې غلطه شي خو افسوس چې دا خبره صحیح ده او صحیح ځکه ده چې کوم د آخري سپایي چې بچ شوی دی هغه په هغه باندې په ارتغرل باندې ګوۍ کړله چې ده دا چل کړلی دا نقصان یې کړی دی دا ورانی یې کړی دی. په دې خبره هیمه خاتون او ګلدارو دوی ټول غوسه شو د هغه ځای نه ووته لاړه چې وایي چې دا تاسو هسې زموږ په بچي باندې زما په بچي باندې الزام دې پرې لګولی دی. بیا چې دوی کوله لاړه نو دا عالیه خاتون او مهردین او ورسره د دې مهردینو لور ګونچاګل چې کوم دی نو دوی په یو ځای کې په خیمې په یو ګټ کې پټ چې کوم دی نو خبرې اترې کولې نو دې مهردین بیا د خپلې خور ته ووایي چې یاره دې خور ورته ووایي چې یاره واقعي چې ارتغرل دا کار کړی داسې خو زموږ خو د ده نه داسې تمه کېږي موږ خو د هغه سره خیر د هغه طرفداري نه کوو خو لکه هغه ګوره که دا کار کړی نو دې مهردینو ته ووایي چې خورې ته لا په څونه قصو نه پوهېږي دا ستا کار نه ته دا خبرې ما ته پرېږده او ته دا خبرې مه چېړه. بل طرف ته حیمه خاتون او ګلدارو چې کوم دی دوی په خپله خیمه کې ناست سره حلیمه ډېر پریشان او ډېر په سوچ کې چې دا اخر دا ناګهانه بل کم ډاس په موږ وشو دا بل کم ترنر په موږ راپرېوته چې یاره داسې دغه په موږ الزام په موږ ولګېد په بچي په ارتغرل باندې داسې الزام ولګېد. بل طرف ته تنګوت چې کله زخمي نویان له واپس لاړ نو نویان ورته وایي چې یاره ارتکوش دې څه کوم هغه ورته وایي چې جي خو داسې حمله وشو پلانکې او پلانکې هغه وتښتېدو زه زخمي شوم نویان چې لته تاو کړو د هغې پې دا ملک و جو هغه ځای ته هغه وایي چې ښه ته په ما پسې دغې له راغلی فریاد له په ما پسې راغلی زه ورته بیا وایي چې یاره دا چل شو دا چل شو په هغه ځای کې په اور کې یو ګرمه سره وسپنه پرته وه هغه یې چې راواغستو کوم ځای چې د تونګوت زخمي و په هغې کېښود د دې تونګوت نه یې چغې ویستې او ده ته دا توبې ویستې دا مافیانې دې کولی خو دی سم برابر سم یې وټاکو. په دې کې څه ګوري چې حمزه عبدالرحمن راغی ارتکوش یې د سټ نه نیولی دی دا دغه حیران شو نویان حیران شو چې یاره دې سړو خو کمال دا ارتکوش چې کله نږدې راوړ نو دې نویانو ته وایي چې ښه اخر زما په لاس راغلی دې ارتکوش ورته وایي چې دې ته زما نه اخر غواړې څه دې نویانو ته وایي چې یاره کم از کم کم بیش څه لږ ډېر خبر ماته شوی دی چې کم ستا سره معلومات شوی بخایه چې کم ستا سره معلومات وي نو هغه به زه ستا نه راوباسم په هره طریقه او تا چې کوم دی نو تا به زه اوس اوکتای خان له لېږم او بقایه چې کوم دی ستا سره به هغه خپل سلوک کوي او چې کله
سلطان علاءالدین ته پته ولګېږي چې که زما کم اهم جاسوس یا کم اهم کس چې دی نو هغه د جنګ په اوله کې زما نه ګیر شو نو د دې د لاسه به په هغه راپره پی راځي زما ستا سره اوس کار نشي زما ډایرکټ د سلطان علاءالدین سره دا کار خیر دې زندان ته واچو جیل یې کړو بیا عبدالرحمن او حمزه دا ټول چې کوم دی د ماسپښین روټۍ خوراک او دغه خبرې اترې وي نو نویان بیا خپل سپایانو خپل باچو ته وایي چې راوښیي چې د عبدالرحمن چې کوم دی په خپله کلک ولاړ دی وښیي چې زموږ سره وفادار دی بس اوس زما په دې یقین جوړ شو خو بل طرف ته تنګوت چې کوم دی نو د هغه په دې حمزه باندې که یقین و که نه خو په دې عبدالرحمن باندې د سره یقین نه و چې کله نیمه شپه شو نو عبدالرحمن د خپل ځای نه غلی شاندې پاسېد ورو ورو وکښېد په تیاره کې په قلاره چې اوس ووت د هغه ځای او د غني د غار لاره خو ته معلوم وه په هغې روان شو دا ټنګو دا قبیحه شی چې کوم دی نو دا په څه طریقه دی لیدلی نو په ده پسې ورپسې شوی دی په ټوله لار د تماشه کول چې دی کم خوا ځي کم خوا نه ځي په ده پسې ورپسې و دا عبدالرحمن چې کوم دی سیده د غني غار ته راغی دا نور ملګري هلته و د یو بل سره میلاو شو خوشحاله وته چې لکه ته خو دا چل کیسې تپوسونه ترې وکړه بیا ورته عبدالرحمن ټولې قصې وکړې د سارم خبره ورته وکړې چې وروره د سارم د خبرې نه خبر شوې هغه خو ژوندی دی نورو ملګرو دا خبره وکړه چې ښه سارم ژوندی دی دا څنګه چل دی خو دی ارتغرل ته وایي چې بیا ورته چې چپ دا فلحال زما او ستاسو په منځ کې دا چې کوم دی دا یو ډېر غټ راز دی دا راز به راز وساتئ فلحال د دې خبرې د کولولو وخت نه دی بیا ورته د عبدالرحمن وایي چې یاره سبا په پلانکۍ لار باندې کوم دی نو د منګول سپایان ځي او ارتکوش به بوځي او دا خبر مې راوړی بیا ورته ارتغرل وایي چې هلکه ته داسې کار وکړه چې دې ځای نه خپې سپکه واسې نه چې کسان د باندې خبر شي عبدالرحمن واپس خپل ځای ته لاړ تنګوت حرامي چې کوم دی نو غار هم معلوم کړو لارې هم معلوم کړه عبدالرحمن په نیت باندې هم پوه شو خو بس څوک یې خبره نه کړه څه یې ونه وي په سبا له ارتغرل سره د خپلو ملګرو لاړو په هغه ځای کې پټ شو چې په کومه لار به د منګولو سپایان تله څه لږ وخت شو نو دوی کاته چې یاره سپایان را روان دي او په منځ کې ارتکوش هم د سترګې ول تړلي دي را روان کړی دی بس چې څنګه را نږدې شو دوی په ورغله حمله یې پې وکړه داسې ناګهانه حمله وکړه چې څه منګول وو هغه په ځان پوه هم نه شو چې دا قیامت پنګ د کمې غاړې راغی په کمې غاړه رانغی په لږ ساعت کې چې کوم دی نو دوی ټول کڼ کاپر کړه هلته دا ارتکوش یې آزاد کړو ارتغرل د دې ارتکوش سترګې او لاسونه پرانسته او سره میلاو شو ډېر خوشحاله شو بیا ورته دوی خبرې اترې کولې نو بیا د ارتغرل د ارتکوش ته وایي چې هلکه په قبیله کې دا خبره شوې د دې خبر نه خبر شوی قبیله کې مهردین راغلی وایي چې دا خبر راغلی چې ته ما وجلی ستا د لاسه اوس ماله پانسي راکوي نو دواړه د خاندانه شنو چې یاره زه خو ژوندی یم دلته په دې ځای ولاړ یم دا خبر څنګه راغلی چې زما د مرګ د لاسه خو ستا له پانسي درکړي بس هغو دا خبرې اترې کولې چې په دې کې ناګهانه چې کوم دی نو د یو طرف هغه ښیاره خواپې شي چې د ارتکوش په سینه ننوت ارتغرل حیران شي چې یار دا کار څوک ګیر یا برې چې ووایې کاته نو دنګ لرې په یو ځای چې کوم دی تنګوت ولاړ هغه د ارتکوش وویشتو نږدې و چې بل غوزار یې کړی و دې ارتغرل په خپلو سپایانو غږ کړو چې فوراً کې چې کوم دی نو په ده پسې ځان ورسوي را ونیسي تنګوت ته چې کله پته ولګي چې یاره شی نه خو راباندې راغله بس هغه د هغه ځای نه وتښتېد دې ارتغرل دا دغه راوچته و ارتکوش یې راوچته و کوم چې د غشي دغه په ځمکه راغورځېدلی چې هر دی راوچت کړم او د امداد دپاره علاج دپاره یوسم نو هغه پرې غږ وکړو چې خبردار ما له لاس نه راوړي اوس بس ما ته پته ولګي چې زما هم دغه عمر زما ګیراس هم سپینه شوې ده او دغه زما د دنیا د باد راښکودو وخت او نور زما وخت نشته خو ته داسې کار وکړه چې پلانکي ځای کې پلانکي غره سره په پلانکي نشانه ورته وښیه چې اکاڼي ماړه داسې پراته دي په هغه ځای کې ما ډېر ضروري دستاویزات پټ کړي دي په هغې کې هغه دستاویزات هم دي چې ته به خپل ورور ته څنګه رسوي
او ډېر نور ضروري دستاویزات چې کوم سلطان علاالدین ته رسول غواړي ته به هغې له لاړ شي هغه به راولي د دغه یو څو خبرې اترې وکړو بیا کلمه شهادت ویو د روح بیا پرواز وکړو دیو پسې ډېر خفه و چې یاره دا څه ناګهانه کار وشو بیا یې دی وسپاره او خفه چې کوم دی نو واپس راله خپل غار ته هلته بیا مشغول و چې یاره دا څه چلو شو دا څه قیامت شو بل طرف ته په قبیله کې دغه خبره روانه ده هلته سړی چې کوم دی نو دغه ځای کې دومره بې ځایه مړ شو په مخ ښه دا الزام پوخ شو بیا ورته ارتغرل وي چې زه دې خبرو سره به بیا ګورو خو اوس ځو چې دستاویزات ولټو راله پسې ځای په ځای ګرځېده نو چې ورته کوښ ورته کوم ځای برابر کړی هم په هغه ځای کې هغه دستاویزات وموندو هغې یې ویوړه واپس غار ته لاړو نو په غار کې اوس ناست او دا دستاویزات هړې راهړې خو د ارتغرل پي کار نه کوي چې یاره په دې کې څه اخر لیکلي څه دي ارتغرل وایي چې یاره دا چېرته چا له داسې سړي له وړه غواړي چې څوک په دې ژبه پوهېږي اب موږ خو په دې ژبه نه پوهېږو پته نه کړي چې دا په کومه ژبه کې دا دستاویزات لیکلي په دې کې چې ګورې ابن العربي السلام علیکم د ورته حق حیرانه پاتې شو خو پاکه پروردګاره دا سړی د کومې غاړه راکړ هغه ته وایي چې یاره مشره تا ته دا ځای څنګه معلوم شو بس ابن العربي مسکی شو خندانه شین شوي چې په کوم ځای کې بادران خلک نو هغه ځای ما تاسې معلومېږي په هغې د هغه ځای په ما باندې بین لګي او ستا د هغې سره څه کار دی خو ته راکړه دا کاغذونه دستاویزات راکړه چې دې دا دله زه وګورم بس هغه چې دستاویزات ولټول نو د خندانه شین شو وایي چې یاره دا ډېر ماهره سړي جوړ کړي نو دوی ورته وایي چې او ارتکوش جوړ کړي هغه وایي چې زه پرې پوه یم ارتکوش ډېر قابل او ماهره سړی و په دې دستاویز کې د دې علاقې د چاپې تفصیل لیکلی دی چې په پلانکي ځای کې څونه سپایان پکار دي په پلانکي ځای کې څونه سپایان پکار دي که فرض که د سلطان علاالدین فوج دلته راشي نو هغو له مین کم کیمپ یا مین علاقه کومه یوه پکار ده ستاسو د قبایلو فوج به د هغو سره په کم ځای کې میلاو شي نو ښه به د نویان یعنې د منګولو پوځونه په کم ځای کې دي داسې ټول چې څه معلومات دي نو یو معمولي نقطه یې پکې نه ده پرېښې د ټولې علاقې د چاپې معلومات او نقشه یې جوړه کړې ده بیا ورته ارتغرل وي چې ښه او د سارم په باره کې پکې څه شته بیا هغه وي چې ورګه دا بل دستاویز دی دا بل کاغذ چې هغې راله پاسه کړو نو هغې وکتو نو وي چې او د هغه په باره کې دستاویز پکې شته او د هغه په باره کې دا خبر دی چې هغه د اوکتای خان خاتمه کول غواړي نو بیا به راځي بیا ابن العربي ورته وایي چې یاره دغه خبره شو د ټولو نه اهمه خبره ستاسو په منځ کې د غدار تاسو د ټولو نه اول چې کوم دی د غدار کوشش وکړئ غدار معلوم کړئ د هغې نه بعد نور کار وکړئ هغه ترې لاړ دیو په سوچ کې پرېواته چې یاره اوس به دا غدار په څه طریقه معلومه و غدار ښه دی په قبیله کې په هر حال چې دی خوشتی پکې او د هغه د لاسه موږ ته دونه لانجه ده دونه نقصان دی خو دا غدار اوس معلومول غواړي بل طرف ته په قبیله کې لانجه جوړه شوې وه ګلدارو خپلې ورندار ته حلیمې ته په ضد و چې یاره تا ته د ارتغرل پته رځی درته معلوم دی خو ته موږ ته د هغه حال نه مور ورته وموږ چې بچیه که خبر یې نو ته موږ ته د هغه حال ووایه او داسې مسله دلته جوړه شوې ده چې هغه راشي دلته خپله صفایي وکړي داسې الزام پرې لګېدل هلته خو حلیمې ته ارتغرل ویلي چې لکه په هېڅ حال کې چې کوم دی نو ته به زما نوم نه وایې زما نوم زما ځای به چاته نه ښې نو بس هغې ځان غلی کړی کله ونه شوه دا حلیمه هم ډېره پریشانه وه ډېره خفه وه چې یاره اوس هغه ته څه چل ونه شي بس حلیمه ولګېده راله غلي غوندې کې کېناسته په خپله خیمه کې یو خط یې ولیکه یو مکتوب یې ولیکو هغه یې داسې راتاو کړو خو چې څنګه دا پاڼه داسې راتاو کړه په دې کې حلیمه خاتون راننوت چې هغه راننوته بس دې زر دا کاغذ شاته ونیو هغه ته ویل لورې څه دي در سره دوی بس دا وایي هېڅ را سره هم نشته وایي څه خو څه رانه پاټی دی وایي هېڅ هم نشي نه وایي هر څه چې دي خو بعده به یې خیر دې ورته بیا وایي چې یاره داسې زه سلطان علاالدین ته خط لیکم او زه د هغه خورځی یم او ما چېرته په ژوند کې هغه ته خط نه دی لیکلی دغه نه دی لیکلی خو زه په ارتغرل باندې یارېدلی مې چې یاره زموږ په ارتغرل څه چل ونشي هغه ته څه نقصان ونه رسي او زه هغه ته د دې ټول حال احوال خبرداری او دا دغه ورکوم چې دلته په قبیله کې داسې خبر روان دی او په هغه باندې داسې الزام لګېدل هغې ورته وایي چې لورې دې نه خو به
غټه لانجه جوړ شي، نقصان به ترې جوړ شي. تا کم از کم زما سره به یې صلاح کړې وه. دې حلیمې ورته وویل چې یاره مور زه مجبور یم، تا ته پته لري چې یاره ستا په خاوند داسې د یو ښځې په خاوند داسې سخته یا داسې تکلیف یا داسې قیامت پرې راتلو والی نو ولې ته به څه نه کړې؟ نو هغې ورته وویل چې واښئ دا خبره دې صحیح ده، خو زه داسې کار کوم چې داسې یو قابل اعتماده داسې سړی لیږو چې هغه د دې د وړو قابل. نو هغه ورسره هم ملګري شوه. هغه مکتوب یې واخیستو او د دې یو قابل اعتماد کس و، ګنګوت نوم و. هغه ته حلیمه خاتون وویل چې دا خط به د خپل ژوند نه او د خپل سر نه به یې محفوظ وساتي، د دې نه زیات حفاظت به د دې وکړي، او دا چې کوم دی څومره چې ته دې تللی شي دا فوراً کې چې کوم دی دغه ته ورسوه، سلطان علاالدین ته ورسوه. دیو دا چل چې کله کوو، دیو چې دا صلاح کوله نو په دغه ځای کې د شهناز خاتون خور روشني ولاړه وه. دا د دې هر څه نه خبر شو، دا د دې ځان سره وبرړی دی، وایي چې ښه یعنې ته اوس د تیمور په مقابله کې رالی او د تیمور او د دې خلکو شکایت دې سلطان علاالدین ته وکړو، ورکې چې زه هغه تالو. نو اوس دا خو په دې نه پوهېدی چې یاره دا دې خوا زما اصل کوړمه کمه یوه ده، دې خو په دې بل کور کې مې خور ده، زما کوړمه خو دغه ده، زما قبیله دغه ده. په دغه ځای کې خو بس د تیمور سره د هغې رشته شوې وه، نو بس د هغې په سترګو بیا چتې ناست هغه په ځان نه پوهېده. نو لاړه فوراً یې تیمور ته حل وي چې دغه شان چل دی. تیمور بیا لاړ نو مهردین ته علیه خاتون ته یې حل وي. نو هغه هم پریشانه شو، خفه شو چې یاره اخر دا به څه کېږي. نو علیه خاتون ته ووایي چې یاره دا خو اوس په فوراً کې دغه سړی رانیوه غواړي، که نه که دی سلطان علاالدین له لاړ خو دی به موږ له لانجه جوړه کړي. هغه ورته وایي چې یاره نه، که دغه موږ راونیسو هم خو دلته به نور نقصان جوړ شي، دغه جوړ شي. خیر دغه خبرې اترې جوړې خبرې کېږي. جدي دا مهردین بیا وایي چې یاره اوس که هر څه کېږي خو د ارتغرل دغه ښځه او د ارتغرل چې کوم نزدیک ملګری دی نزدیکي زما په هغه شک دی دین دمیر، دا دواړه به نه سو. چې کله موږ دا دواړه ونیسو ګرفتار یې کړو نو ارتغرل به چې کوم دی نو په خپله به هتیار وغورځوي، هغه به زموږ لاسونه راشي. داسې دا زموږ لاسونه نه دي. علیه خاتون او تیمور ورته وایي چې یاره دا څه څنګه خبرې کوې، دا خو ته ډېرې ناممکنه خبرې کوو، د دې د لاسه خو په دې قبیله کې په دې دغه کې موږ ته ډېر غټ فساد او غټه لانجه به جوړه شي. هغه وایي چې یاره د دې نه به علاوه بل څه لار نشته او خوشنو داسې هم په قبیله کې نشي، څاروو تماشو له تللی و، دا کار کوو. فوراً کې چې کوم دی دل دمیر ګرفتار شو. دل دمیر ګرفتار شو، زندان ته پنجرې ته یې واچو. مهردین پسې لاړ، وایي چې ښه ته هغه لوهار یې، هغه ماهره لوهار چې د اوسپنو نه ډالونه او تورې جوړوي، په هغې کې به ایمان اچوي، د ایمان رڼا پکې غورځوي، د ایمان طاقت. یعنې مطلب یې دا و چې ته ایماندارو او بهادرو خلکو له چې کوم دی نو ډالونه جوړی د اوسپنو نه، د خرابو اوسپنو، داسې خبره ورته وکړه. نو هغه بیا ایمان خو په یو اوسپنه کې غورځولی کېږي، خو په زنګ شوي زړه کې نه غورځولی کېږي، په تور زړه کې. یعنې دا خبره یې مهردین ته واورول. مهردین ورته وایي چې نور په اخوا دېخوا خبر دوی نه پوهېږم، خو ارتغرل کم ځای کې دا خبر راته کوه. دیر دمیر ورته وایي چې کومه ورځ ما ته دا پته ولګېدې چې ارتغرل د دین نه او د خپلو روایتو نه لرې کار کړی، نو هغه ورځ به ټولو نه لاولنی زه یم چې په ارتغرل به زه ګزار کړم. که هغه بیا ما وجني او که زه یې وجنم خو لاولنی ګزار به پرې زه کړم. دې مهردین ورته وایي چې زه په نور خبرو نه پوهېږم، خو ما ته د ارتغرل پته وښیه. بس دې دل دمیر ورته چورلټ انکار وکړي چې زه څه نه یم خبر. بس هغه ډېر په غوسه کې شو، ولاړ. په دې کې حلیمه ګرفتار شوه. حلیمه چې څنګه ګرفتار شو، څنګه د خیمې نه ایسته روانېده، په دې کې حلیمه خاتون خبر شو. چې حلیمه خاتون خبر شو نو سپایانو ته وایي چې فوراً خبرداره ودرېږئ. سپایان ودرېده، وایي چې فوراً چې کوم دی د دې د لاس نه هتکړۍ یا دا هر څه چې دا لرکه دا تاسو جرأت څنګه وکړو چې تاسو سلیمان شاه انګور ته هتکړۍ واچوله، د هغې د ګرفتارولو کوشش تاسو وکړو. هغې ورته وایي چې موږ دا نه شو پرېښودی، دا د مهردین صاحب حکم دی، هغې ویلي چې دا دې ګرفتار شو، دا موږ نه شو پرېښودی.
دا خبر چې حایمه خاتون واورېد د هغې له غوسه ورغله. اخر د قوي قبیلې سرداره وه چې غوسه ورغله قهر ورله ورغی په جال کې راغله بس د خپل یو سپایي د دغه نه یې توره راوویسته قاش نه او ځان یې ورسو د سپایي په دې ځای کېښود ویې چې دا دغه لرې کې اتکړۍ لرې کې که نه دا 60 تنه پرېږدم. په دې کې مهردین راووت چې مهردین راووت نو هغه ورته وایي چې یاره خاتون ته به اوس د خپل زوی په شان د حکومت خلاف دغه کې نو دې ورته وایي چې یاره نه دې زما په زوی الزام منم او نه زما د انګور ګرفتارانو ته څوک چې ته راغلی ته زما انګور ګرفتاری دا آډر ورکولو والا ته څوک مهردین وایي چې نه دا به کېږي. بس حایمه خاتون چې نه یو شوه نه بله شو دا توره چې اوچته کړه د مهردین په دې ساټې کېښود. هغه ته وایي چې که ته خپل مرګ راغستی خو توره دې راوباسه او را میدان ته شي. په دې کې چې دوی په بل پسې دا توره راویستې په دې کې ناګهانه خشنود راورسېد. خشنود راورسېد او ټولو ته غوسه شو چې دا چل سره دا څه قیامت دی څه قیمه تاسو جوړه کړ. حایمه خاتون ورته وایي چې یاره ستا د قجیر چې کوم دی نو زما انګور ګرفتار کړل او زموږ یو انتهایي قابل اعتماد کس چې کوم دی نو هغه اوس د زندان ته اچولی ګرفتار کړی. سردار خشنود په دې خبر حق حیران شو. ده ته وایي چې هلکه مهردینه دا زما نه بې تپوس او دا دونه انتهایي قدم اخر دا ولې په څه جرم کې. ده ورته وایي چې یاره دا دوی داسې د قبیلې د روایاتو خلاف ورزي کړی او دا چلې کړی او د ارتغرل پته نه ورکوي الټه چې کوم دی نو زموږ په سر د روغ شکایت لیکل دي دغه ته یې لیږل دي سلطان علاودین ته یې لیږل دي. مهردین ټولو ته غوسه شو چې یاره دا تاسو بد کړي دا پرېږدئ هر څه آزاد کړو. خشنود ټولو ته غوسه شو هغه آزاد کړو. مهردین وایي چې دا هېڅ خبره نه ده خو که سبا سلطان کوپیک بیا وایي چې یاره تا دا چل او دا چل ولې نه دی کړی سعدالدین کوپیک نو زه به ورته بلکل ستا نوم هم زه وایم چې دا کار ده کړی دا ده به موږ پرېښي. خیر خو د مهردین منصوبه ورانه شوه د تیمور او د ورسره د هغه د مېرنۍ مور د هغو منصوبه ورانه شوه. بیا د علیه خاتون چې کومه نو دا د خپل مېرنونو زوی ته په غوږ کې ټوس کېده چې یاره دا پلار چې کوم دی نو دا دې اوس بوډا شوی ده دی اوس په خبرو نه پوهېږو لکه ته ورو ورو چې کوم دی په هر حال چې کوم نو ځان دې سردارۍ دې تخته جوړوه دا ځای تا ته پاتې کېدو والا دی. بل طرف ته افراسیاب تاجر چې کوم دی نو هغه د قبیلې معلومات نویان له وړي هغه ته یې خبرې اترې کولې چې په دې کې ته تپوس وکړو چې هلکه تونګوت څه شو تونګوت را پیدا کړي. تونګوت یې چې راوستو نو نویانو ته وایي چې یاره ته چېرته کوې او ته چېرته دغه وي هغه ته وایي زه ستاسو سره یو خبره کوم او زما سره طرف ته شي. هغه چې ورسره کله طرف ته شو نو هغه ته یې ټوله قصه وکړه چې یاره دغسې ارتکوس چې کوم دی هغه مړ شو. هغه ته غوسه شو چې یاره دا څه چل شو. هغه ته بیا ټوله قصه وکړه چې دغسې د ارتغرل دلې په لاس ورغلی او بیا زما سره بله لار نه وویل چې د ژوندي نیولې خو د هغه څه لار نه کېده خو بیا هغه ما مړ کړې چې یاره دغه قصه ختمه شوه. بل طرف ته بابر چې کوم دی د خپل مزل نه د خپل سفر نه واپس راغی چې کله راغی نو په داسې موقع خدای راوسته چې حلیمي چې کوم قاصد لیږلی هغه قاصد د منګول د څو سپایانو په لاس ورغلی او هغه سپایانو د هغه نه هغه مکتوب هغه خط اخیستلو کوشش یې کوو په دې کې به بابر راورسېد نو د هغه منګولو نه اخلاص کو او واپس یې قبیلې ته راوست. په قبیله کې حلیمه او حایمه خاتون وو دا ناست وو ګلدارو ته ناست وو غوسه وکړي ورته چې یاره تاسو اخر سړی یو کار کوي نو سړي سره صلاح وکړئ تاسو نه د سړي سره صلاح کوئ نه مشوره کوئ ځانه چې کوم دی نو یو طرف ته بل طرف ته خطونه لګي او دا چل کوئ دا چل کوئ غوسه په دې کې بابر راننوت چې بابر راننوته نو ټولو خو ته خوشحاله شو د ګلدارو سره میلاو شو د امیر کاکا هم په دغه ځای کې و د هغه نه تر غاړې وته بیچاره ډېر وخت بعد رالي بیا یې حایمه خاتون ته حلیمې ته سلام وکړو